اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ یاستئ او د صحت په کلیو کې نغښتي یاستئ. نه مې خوښېږي دوستانو چې لایف راشم، خو بیا ضرور مې وګڼله چې لایف ویډیو راشم او یا لایف ویډیو وکړم. څه موده وړاندې د پاکستان یو سیمه ییز شاعر چې نوم یې کسکر دی، د افغانستان ولسمشر باندې تور لګولی و چې زما پند او زما طرز غلا کړی دی او دا یې استعمالوي. ځکه کسکر ته دومره پیغام لرم چې زموږ د افغانستان ولسمشر تور دی چې په لګولی دی د ټولو افغانستان خلکو باندې لګولی، که څوک پوهېږي هوښیار وي. هغه ځکه چې د افغانستان ولسمشر ته ولسونو رایه ورکړې ده، خلکو رایه ورکړې ده، د خلکو په استازیتوب او په رایو باندې ولسمشرۍ ته رسېدلی دی او یا تللی دی. د افغانستان ولسمشر دومره لیانه دی چې د تا پند او ستا د شاعري طرز غلا کي. زه د تا څخه کسکره ګیله نه کوم، ځکه چې ته دومره پوه او دومره تجربه کار نه یې. ګیله د BBC راډیو کارکوونکو څخه کوم چې یوه نړیواله رسنۍ څنګه کولی شي د یوه سیمه ییز عادي شاعر ته ورشي او مرکه ورسره وکړي. هغه د افغانستان باندې غټ غټ شاعران موجود دي، په پاکستان کې موجود دي، ښه شاعران دي، ولې هغې ته ولې نه ورځي چې د شاعرۍ کې څه پراته دي؟ ټولنې ته یو پیغام دی، ولس ته یو پیغام دی، خلکو ته پیغام دی، تشویقېږي خلک په شعرونو کې، یو پیغام ورته پکې ځای په ځای شوی وي. د کسکر په شاعرۍ کې نه پیغام شته، نه شاعري ښه شاعري ده، هسې د ډرامې او بوزې ول دي. ولې BBC راډیو کارکوونکي دومره د افغانستان خلکو او د ولسمشر سپکاوی وکړه؟ څنګه تاسو کولی شئ دومره تعلیم یافته خلک، دومره تعلیم یافته ژورنالیستان، د BBC راډیو نړیواله راډیو ده، ولې که افغانستان دولت وغواړي کولی شي چې تاسو څرنګوالۍ ته معرفي کړي؟ ولې تاسو دومره نه پوهېږئ چې د افغانستان ولسمشر بېزتي د ټولو افغانستان خلکو بېزتي ده؟ کله راځي ټرمپ وایي چې په یوه اوته کې د افغانستان خاوره وګړی هر څه ورکولی شم. کله د پاکستان یو عادي شاعر راځي دلته د افغانستان ولسمشر او د خلکو باندې نیوکه کوي. دا په څه معنه؟ دا خو معلومه خبره ده چې د پاکستان ISI او د استخباراتي پلانونه دي. کسکر چېرته دومره هوښیار دی، چېرته دومره پوهېږي چې زه د نړیوالې رسنۍ سره یا میډیا سره مرکه وکړم، یا دا خبره ورسره شریکم، یا د شعرونه ورسره شریکم، یا د افغانستان ولسمشر باندې نیوکه وکړم. خو دا د یوه چا څخه سپټ کېږي، چا څخه یې مایه کېږي. نو زه د ټولې رسنۍ څخه او بالخصوص د BBC راډیو کارکوونکو څخه دغه هیله کوم چې بل وار د تجربه تکرار نشي، تاسو یې تکرار نه کوئ، داسې شخصه مرکه وکئ، داسې چا سره مرکه وکئ چې په راتلونکي کې د ولس د نړۍ ته د خلکو ته پیغام پکې وي، نه د شر د اچونې. BBC راډیو کارکوونکي افغانستان ولسمشر ته او خلکو ته سپکاوی کړی دی، کسکر خو هسې نیوکه هم کړې ده او تور یې لګولی دی. ګرانو دوستانو، تاسو ښه پوهېږئ چې پاکستان همیشه او هر کله د افغانستان که په ځمکني جنګ باندې وي، که هوایي جنګ باندې وي، که په ذهني جنګ باندې وي، د افغانستان خلکو ذهنونه خرابوي، وګړي تخریب کوي او زیان ورته رسوي. زه فکر کوم چې دا د یو پلان شوی کار دی، زموږ د ولسمشر بېزاتي کړې ده. د BBC راډیو کارکوونکي دی د افغانستان ولسمشر څخه بخښنه وغواړي، یو ولسونو څخه د بخښنه وغواړي. کسکر خو هسې لیونی د ګیله نشته ترې. نو هیله کوم دوستانو، غوښتنه کوم په ډېر درناوي چې دا ویډیو شیر کړئ چې د BBC راډیو کارکوونکو ته ورسیږي او د کسکر ته هم ورسیږي. ځکه چې ولسمشر
باندې تور لګول د افغانستان خلکو باندې تور لګول دي. نو تاسو څخه بیا هیله کوم چې دا ویډیو شیر کړئ چې کسکر ته ورسیږي. زما پیغام پکې دی د بي بي سي رادیو کارکوونکو ته ورسیږي او دوی یو څه تر زده کړي. یو زده کوونکی چې جیږ شي، یو محصل چې جیږ شي داسې خبرې کوي نړیوالې رسنۍ ته، یو شاعر ته، دا ډیره بده خبره ده، ځکه چې دومره تعلیم لوړه سطحه پای ته نه وي رسولې، دی داسې خبرې کوي او چاته لارښوونه کوي. نو هیله کوم دوستانو، غوښتنه کوم چې دا ویډیو شیر کړئ چې کسکر ته او د بي بي سي رادیو کارکوونکو ته ورسیږي او دوی یو څه تر واخلي. زه د خپلو مرګلو څخه هیله کوم چې ما سره کوم پرینټ دي او یا د مشهورو پیجونو څخه چې نومونه یې شم اخیستلی، نو دا ویډیو شیر کړي چې کسکر ته ورسیږي. یو پیغام پکې دی او د بي بي سي رادیو کارکوونکي ته ورسیږي. د خدای په امان، مخې ته.